روایتو کې راځي چې کله پیغمبر علیه السلام زندگی در ډیره حد تیره سوله چې کله فتح مکه راله او پیغمبر علیه السلام مکه فتح کړه د فتح مکې څخه لږ زمانه وروسته پیغمبر علیه السلام پر طائف باندې حمله وکړه. طائف کې بنو ثقیف قبیله وه. د طائف څخه 80 کیلومتره مخته بنو سعد قبیله دلته اوسېدله او دا ټولو باندې پیغمبر علیه السلام غزوه حنین وکړه چې د هغې ډېر تفصیلي تاریخ دی او په دې کې پیغمبر علیه السلام له ډېر غنیمتونه په لاس ورل. 6,000 کسان د غلامانو په شکل رالو او 12,000 خالي حیوانان رالو او حاجانو مبارکانو لیدلی دی جعیرانه مسجد چې خلک عمره ځینه وړي پر دې ځای پیغمبر علیه السلام د حنین غنیمتونه راجمع کړي او صحابو ته یې ور تقسیمول. په دې قیدیانو کې یو زنانه راله او هغې د پاخه عمر بوډۍ زنانه د سپین ویښتانې دي او په بدن باندې غټه زنانه ده. هغې چې کله صحابه په قیدیانو کې را روانه کړې ده هغې ورته ویل تاسو به ما څنګه قیدي کړي زه ستاسو د نبي خور یم. چې کله هغې دا خبره وکړله دا خبره دستي پیغمبر علیه السلام ته راغله. پیغمبر علیه السلام ورته وایي چې زه خو بله خور نه لرم، زه د پلار او د مور یو بچی یم. زما پلار زما ژوند کې له وفات زما د پیدایش څخه مخکې له وفات شوی دی او زما مور زما په 6 کلنۍ عمر کې وفات شوې ده او زما د مور و پلاره څخه په دنیا کې بل بچی شوی نه دی. زه خو خور نه لرم. دا څوک د زنانه تاسو یې در ما پورې راولی. چې کله صحابه هغه زنانه راوستله د پاخه عمر زنانه ده او پیغمبر علیه السلام د هغې کوره سه د بنو سعد قبیلې سه په 2.5-3 کاله عمر کې راغلی دی. نو هغه زنانې باره ورته ویل محمده چې ما به کله ته زنګولې هغه زنانه هغه شیما وه. ورته وایي چې ما به کله ته زنګولې ما به دا دعا کوله ربنا ابقي لنا محمده. نن چې الله تعالی ته موږ ته باقي را پرېښولې او نن زه ستا په قیدیانو کې زه تاله راځم. پیغمبر علیه السلام دستي ور ولاړ سو او در لاس یې ونیوله او ورته یې شیما په الله قسم هغه ستا هغه رجز مې لا در اوسه په دماغ کې دی چې تا به زه زنګولم او تا به څه ویل. باره دستي د خپل نبوت پټور ته وارک په ډېر عزت یې پر کښېنوله او هغې د ماشوموالي خبرې ورته کولې. چې کله لږ زمانه تېره سو باره یې ورته ویل چې ګوره که زما سره پاتېږې زما ټوله زندګي چې څومره یې ستا چې څومره زندګي ستا ټوله کفالت پر ما باندې دی. ته زما خور یې زه به ستا په هر قسم کفالت کوم او که چیرې واپس خپلې کلي له ځې نو په ډېر اعزاز و اکرام به دې در کلي پورې ورسوم. هغه زنانه ورته وایي چې زه خپل کلي له ځم. پیغمبر علیه السلام 2 صحابو یا 3 صحابو ته ویل چې دا به په ډېر عزت ورسوئ او د دې سره ډېر حیوانان د دې د اکرام دپاره ورک. دا چې کله ولاړه سوله باره نه تله پیغمبر علیه السلام ورته وایي شیما ولې نه ځې؟ ورته یې محمده زما د قبیلې 6,000 کسان ستا په قید کې دي. که چیرې زه تنها ولاړه سم نو بیا به د قوم و قبیلې خلک ماته څه وایي. که ته زما سره احسان کوې زما قیدیان ټوله ماته په خپله جولیو په خپل لمن کې را پرېږده بس ما په جولۍ کې قیدیان راکړه. پیغمبر علیه السلام دستي د صحابو سره مشوره وکړه. د صحابو د مشورې څخه وروسته پیغمبر علیه السلام په حنین کې 6,000 قیدیان ټول بریالی کړل. نو دا هغه د پیغمبر علیه السلام زندگی وه او دا د پیغمبر علیه السلام سیرت او دا د پیغمبر علیه السلام د خپلو قریبانو چې هغې د ده رضعي خور و د هغې سره د پیغمبر علیه السلام طریقه وله. د پیغمبر علیه السلام سیرت عجیبه نورانی دی، عجیبه نورانیت دی. زما په الله قسم چې د مځکې پر مخ که څوک فلاح غواړي، که څوک کامیابه زندگی غواړي، که څوک عزت غواړي، که څوک ښه زندگی غواړي د هغې دپاره واحده طریقه د پیغمبر علیه السلام طریقه ده. ځکه الله تعالی چې پیغمبر علیه السلام د دنیا ته راواستوی د پیغمبر د راستولو سره الله تعالی پر خپل عرش باندې یو خبره ولیکله
ولجعل ذلة هغه خبره پیغمبر اعلانوي جعل ذلة والصغار على من خالف امري د نن سبا به هغه قوم ذلیل او رسوایی هغې به ډېر ستری قومي چې کوم څوک زما د طریقې مخالفت کوي. الله تعالی سورته یا محمد لو استفتحوا كل باب وجاءوني من كل طريق د نن بعد که دا قومونه هر دروازه وټکوي او ما ته پر هر طرف پر هر لار باندې راسي لما وسعه الا اتباعك چې درسو ستا متابعت نه درسو پورې ستا نقشه نه درسو پورې ستا طریقه نه در ما پورې هیڅوک نشي راتللی. پیغمبر علیه السلام لو کان آدم صفی الله حیا لما وسعه الا اتباعی کنن آدم علیه السلام ته الله ژوند ورکی زما د طریقې بغیر بل کامیابی نشته. لو کان ابراهیم خلیل الله حیا لما وسعه الا اتباعی کچیر ابراهیم علیه السلام چې ابو الانبیاء دی د هغې په نسل کې 10,000 انبیا راغلي دي کچیر الله تعالی نن د مځکې پر مخ باندې زندگی ورکي د پیغمبر علیه السلام د نقشې او طریقې بغیر هغې ځان کامیابۍ ته نشي رسولی. ځکه دنیا کې د کامیابۍ واحده لار پاته ده د عزت واحده لار پاته ده د فلاح واحده لار پاته ده چې د انسان انفرادي زندگی اجتماعي زندگی معاشرتی زندگی دا ټوله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر سیرت د پیغمبر پر نقشات د پیغمبر پر طریقه برابر شي. الله تعالی دې زموږ او ستاسو زندگی کې د پیغمبر علیه السلام د سیرت نمونې راولي. الله دې دا څو خبرې قبول کړي.